د عنکبوت مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 9 سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 9 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 9 آیت څخه اورئ وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين او من قارون فرعون او هامان هلاک کړل موسی هغو ته له څرګندو معجزو سره ورغی خو هغوی په ځمکه کې د خپلې لویۍ ګمان وکړ او دوی زموږ له عذاب څخه تېرېدونکي یعنې خلاصېدونکي نه دي فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون په پای کې مونږ هر یو د هغه په ګناه سره ونیو بیا له هغو نه په چا باندې مونږ اورونکی باد ولیږي او څوک یې قوي چاودنې ونیول او څوک مو په ځمکه کې ننویستل او څوک مو غرق کړل الله پر هغوی باندې ظلم کوونکی نه و مګر هغوی خپله پر خپل ځان ظلم کاوه مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون کوم کسانو چې له الله نه پرته نور سرپرستان نیولي دي د هغو مثال د غڼې غوندې دی چې خپل ځان ته یو کور جوړوي او له ټولو کورونو څخه ډیر کمزوری کور د غڼې وي کاشکې دغو خلکو علم درلودلی إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم دوی چې له الله نه پرته هر شی بولي الله ته هغه ښه معلوم دي او هماغه برلاسی او د حکمت څښتن دی وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون دغه مثالونه موږ د خلکو د پوهنې لپاره راوړو خو په دې باندې هماغه کسان پوهیږي چې د علم خاوندان دي خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين الله آسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړي دي په حقیقت کې په دې کې یوه نښانه ده د مؤمنانو لپاره اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ای پیغمبره هغه کتاب ولوله چې تا ته د وحی په واسطه درلیږل شوی دی او لمونځ قایم کړه په باوري ډول لمونځ له فحشا او ناوړو چارو څخه منع کوي او د الله یاد له دې نه هم ډېر لوی شی دی الله پوهیږي په هغه څه چې تاسې کوئ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون او له اهل کتابو سره بحث مکوي مگر په غوره ډول پرته له هغو خلکو چې له هغو څخه ظالمان وي او هغو ته ووایي چې موږ ایمان راوړی دی په هغه کتاب باندې هم چې موږ ته لیږل شوی دی او په هغه کتاب باندې هم چې تاسې ته لیږل شوی و زموږ خدای او ستاسې خدای ایکې یو دی
او مونږ مسلمانان یعنی د هغه د فرمان منونکي یو. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. ای پیغمبره مونږ په همدې ډول تا ته کتاب نازل کړی دی. له دې کبله هغه خلک چې مونږ هغو ته مخکې کتاب ورکړی وو اوس هغوی په ده باندې ایمان راوړي او له دغو خلکو یعنې مشرکانو نه هم زیاتره په ده باندې ایمان راوړي او زمونږ له آیاتونو نه یوازې کافران منکرېږي. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ای پیغمبره تا له دې نه مخکې کوم کتاب نه لوست او نه دې په خپل لاس سره لیکه که داسې وای نو باطل پرستان په شک کې لوېدلی شول. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. په اصل کې دا روښانه نښانې دي د هغو خلکو په زړونو کې چې هغو ته علم ورکړ شوی دی او زموږ له آیاتونو څخه نه منکرېږي مګر هغه کسان چې ظالمان دي. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. دغه خلک وایي چې ولې په دغه سړي باندې د پروردګار لخوا نښانې نازلې نه شوې. وایي نښانې خو له الله سره دي او زه یوازې خبردار ورکوونکی یم په ډاګه څرګنده. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. او آیا د دوی لپاره دغه نښانه کافي نه ده چې موږ پر تا باندې کتاب نازل کړ چې دوی ته په لوستلو اورول کیږي؟ په حقیقت کې په دې کې د هغو خلکو لپاره رحمت او نصیحت دی چې ایمان راوړي. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ای پیغمبره وایي چې زما او ستاسې په منځ کې الله د شاهدۍ لپاره کافي دی. هغه په آسمانونو او ځمکه کې په هر څه باندې پوهیږي. کوم کسان چې باطل مني او په الله باندې کافر کیږي همغوی په زیان کې لویدونکي دي. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. دغه خلک له تا څخه د عذاب ژر راوستلو غوښتنه کوي. که یوه نیټه ټاکل شوې نه وای نو پر دوی به عذاب راغلی وای او یقیني ده په خپل وخت به په ناڅاپي توګه هغه راشي په داسې حال کې چې دوی به خبره هم نه وي. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. دوی له تا څخه د عذاب ژر راوستلو غوښتنه کوي په داسې حال کې چې دوزخ دغه کافران محاصره کړي دي او دوی ته به معلومه شي په هغه ورځ چې عذاب دوی له پاسه هم ونغاړي او له پښو لاندې نه هم او وایي چې اوس د هغو عملونو خوند څه کوي چې تاسې کول. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ای زما مؤمنو بندگانو زما ځمکه پراخه ده نو تاسې همدا زما بندگی وکړئ. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هر ساکخ د مرګ د خوند څکونکی دی
بیا به تاسې ټولو همدا زما لوري ته راوګرځول شئ. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. کوم کسانو چې ایمان راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي هغوی به موږ د جنت په لوړو دنګو ماڼیو کې استوګن کړو چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي. هلته به هغوی د تل لپاره اوسیږي. څه غوره اجر دی د عمل کوونکو لپاره. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. د هغو کسانو لپاره چې هغوی صبر کړی دی او په خپل رب باندې توکل کوي. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. څومره ژوندي ساکهان دي چې خپل روزي په شا بار کړي نه ګرځي. الله هغوی ته روزي ورکوي او ستاسې روزي رسانه همغه دی. هغه هر څه اوري او پوهیږي. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. که ته له دغو خلکو نه پوښتنه وکړې چې ځمکه او اسمانونه چا پیدا کړي دي او لمر او سپوږمۍ چا رام کړي دي نو ارومرو به ووایي چې الله. بیا نو دوی له کوم لوري غولول کیږي؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. مغه الله دی چې له خپلو بندګانو څخه چې چاته خوښه شي روزي پراخوي او چاته چې خوښه شي تنګوي. په باوري توګه الله په هر څه پوهیدونکی دی. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. او کتل دوی نه پوښتنه وکړي چې چا له اسمانه اوبو ورولې او د هغو په وسیله یې مړه ځمکه ژوندۍ کړه نو دوی به ارومرو وایي الله. ووایه ثنا ستاینه الله لره ده خو زیاتره خلک نه پوهیږي. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. او دغه د دنیا ژوند هیڅ نه دی مګر یوه لوبه او زړه خوښونه. د اصلي ژوندانه کور خو د آخرت کور دی. کاشکې دغه خلک پوهېدلی. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. کله چې دغه خلک په کشتۍ کې سپریږي نو د الله نه په خالص اعتقاد سره دعا غواړي. بیا کله چې هغه دوی ژغوري وچې ته یې راولي نو ناڅاپه دوی بیا په شرک کولو لاس پورې کړي تر څو چې د الله په ورکړي نجات باندې د هغه د نعمت کفران وکړي او د دنیا ژوندانه خوندونه واخلي. ښه ده ډېر ژر به دوی ته څرګنده شي. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. آیا دوی نویني چې مونږ یو له امن څخه ډک حرام پیدا کړی دی په داسې حال کې چې د دوی خوا او شا خلک تښتول کیږي؟ آیا بیا هم دا خلک باطل مني او د الله د نعمت ناشکري کوي؟ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس
فليس في جهنم مثوى للكافرين. له هغه چانه به غټ ظالم څوک وي چې پر الله باندې دروغ وتړي یا حق ته د دروغو نسبت وکړي چې کله هغه ته راوړل کیږي. آیا په دوزخ کې د کافرانو لپاره هستوګنځی نشته؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. کوم کسان چې زمونږ په خاطر مجاهده وکړي هغو ته به مونږ خپلې لارې وروښیو او په باوري ډول الله د نیکو کارانو ملګری دی.